بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله یو ځل بیا درس پیلوم. درس مو د یوولسم ټولګي د بیولوژي مضمون د حشراتو ټولګی دی. موږ تېره ورځ د مفصلیه حیواناتو پایلم باندې بحث کړی. د مفصلیه حیواناتو کې مختلف کلاسونه موږ تاسو بیان کړي وو چې یو ټولګی یو کلاس دی، حشراتو ټولګی یا کلاس دی. کلاس انسیکټا کلاس انسیکټا یا د حشراتو ټولګی. د حشراتو ټولګي ته هغه علم چې د حشراتو مختلف خصوصیات تر بحث او څېړنې لاندې نیسي د انتومولوژي په نامه سره یادېږي. انتومولوژي په نامه سره یادېږي. انتومولوژي هغه علم دی چې د حشراتو مختلف خصوصیات موږ او تاسو ته راپېژني. د انتومولوژي کلمه د یوناني ژبې دوو کلمو نه ترکیب شوې ده. انتومون د حشرې معنا لري او لوژي د پوهې معنا لري. پوهې یا علم معنا لري. علم چې د حشراتو علم او پوهه ده د حشراتو مختلف خصوصیات بحث سره لاندې نشي د تزول کېږي انتومولوژي ویل کېږي. انتومون خپل د حشرې معنا لري. دا کلاس انسیکټا د انسیکټا کلمه انسیکټا دا یوه لاتینی کلمه ده. د دې کلمې معنا د څه شي ده؟ د بند یعنی کړی ده. دا چې د حشراتو بدن له بند یا له کړی څخه جوړ شوی ده، نو په همدې سبب سره ورته د کلاس انسیکټا کلمه استعمال شوې ده چې د بند لرونکو کلاس یا ټولګی. حشرات معمولا چیرته ژوند لري؟ حشرات په هر ډول محیط کې ژوند لري. حشرات په اوبیزو محیطونو کې ژوند لري، په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې او په تودو اوبو کې، په نورو اوبو کې د دوی ژوند دی. حشرات په وچه کې ژوند لري، په مختلفو محیطونو کې، چټلو محیطونو کې دوی ژوند لري. حشرات په هوا کې الوزي، ځینې د هوا د الوتلو قابلیت لري. نو بالاخره په هر ډول محیط کې ژوند لري. ځینې حشرات چې دي هغه ګټور حشرات دي. مثلا د شاتو مچۍ چې ګټور حاصل شات یا ګبین دي او د دې په وسیله باندې تولیدېږي. او ځینې حشرات هغه زیانمن دي. د نباتاتو د مختلفو غړو د پاڼو، د ریښو، د ساقو، د برنچونو، د ګلانو د تخریب سبب کېږي. ځینې حشرات د ځینو امراضو منتقلین دي. مثلا د ملاریا د ناروغۍ عامل پلازمودیم انتقال چې د کومې حشرې په وسیله باندې کېږي؟ چې د ماشي په وسیله باندې کېږي. ښځینه انافیل ماشي په وسیله باندې انتقالېږي. د ناروغیو ناقلین ځینې
پارازیټي ژوند لري او د پارازیت په شکل سره ژوند لري. لکه وړاندې مو چې د نباتاتو په مختلفو غړو باندې خبره وکړله چې د هغوی باندې حمله کوي. همداسې د ځینې ماشي لکه موږ او تاسو څخه د وینې زبېښل کوي، لکه ماشي منګس چې موږ او تاسو په خپله اصطلاح ورته وایو. همداسې نو ځینې لاش خوړونکي دي، یعنی مړه جسدونه تجزیه کوي، د هغوی نه خپله تجزیه سرته رسوي. همداسې مختلف نور ګڼ خصوصیات لري چې موږ او تاسو اوس د حشراتو په یو خصوصیات او ځانګړنه باندې بحث کوو. د حشراتو بدن له دریو برخو جوړ دی. د حشراتو بدن له دریو برخو نه جوړ شوی دی چې سر دی، سینه ده او ګیډه ده. سر، سینه او ګیډه. سر، سینه او ګیډه، یعنی هیډ، توراکس، ابډومین، یا سر، سینه او ګیډه نه د دغه بدن جوړ شوی ده. بل هغه خصوصیات چې موږ تاسو په دوی کې بیانوو، دوی یو جوړه ښکارونه یا انتن لري. د سر په برخه کې یوه جوړه ښکارې یا انتن لري چې په دوی کې موجود وي. همدا ډول په سر کې خوله وجود لري چې د دوی خولې د زبېښلو څټلو، پرې کولو او نورو ژولو لپاره جوړ. په سر کې خوله هم موقعیت لري چې خوله یې د ژولو لپاره، خوله یې د پرې کولو لپاره، خوله یې د څټلو لپاره، خوله یې د ژولو لپاره جوړه ده. د دې ترڅنګ نور کوم خصوصیات چې په دوی کې وجود لري. سینه یې له دریو کړیو نه جوړه شوې ده. له دریو کړیو جوړه ده. سینه یې له څو کړیو څخه جوړه شوې ده؟ له دریو کړیو څخه، چې په هره کړۍ کې پښې لري. څه شی لري؟ په هره کړۍ کې پښې وجود لري. سینه یې له دریو کړیو څخه جوړه شوې ده چې په هره کړۍ کې څه شی لري؟ پښې وجود لري. بله مهمه ځانګړتیا، دوی دوه جوړې وزرونه لري، خو ځینې یوه جوړه
ځینې هیڅ وزر نه لري. داسې مې ویلې چې حشرات د الوتلو لپاره یوه جوړه بخیر دوه جوړې وزرونه لري. ځینې یوه جوړه لري، ځینې هیڅ د الوتلو لپاره وزر نه لري، چې دا یې بل ځانګړنه او خصوصیات دي. بله خبره، ګیډه د 11 کړیو یا د 11 څخه د کمو کړیو څخه جوړه شوې ده. ګیډه له 11 کړیو یا بند څخه جوړه شوې ده، خو د دوی کې داسې حشرات هم شته چې د 11 نه کم کړی هم په دوی کې موجود لري یا موجودي دي. ویښته ډوله رګونه یا کفیلرایز چې نومیږي او واردونه نه لري، ځکه دوی د وینې خلاص دوران لري. د وینې په خلاص دوران کې ویښته ډوله رګونه او واردونه وجود نه لري. یوازې شریان وجود لري چې د هغې په واسطه باندې بدن مختلف برخو ته څه وړل کېږي، وینه انتقالېږي، بېرته د هیموسورس کڅوړې ته راځي او د هیموسورس د کڅوړې په واسطه باندې دا بېرته زړه ته راګرځي. نو دا ویښته ډوله رګونه او واردونه هم نه لري. ځینې د اواز لپاره د صوت د تولید لپاره ځانګړي غړي لري چې د هغې سره صوت یا اواز تولیدولی شي. د اطراح لپاره د ګیډې او سینې په دواړو اړخونو کې څه شی لري؟ مالفیګي ټیوبونه لري. د اطراح لپاره مالفیګي ټیوبونه لري. یعنې کله چې بدن کې اضافي او بیکاره مواد منځته راځي، دا اضافي او بیکاره مواد د ګیډې او سینې په دواړو اړخونو کې چې کوم ځانګړي ټیوبونه دي د هغې په واسطه باندې اطراح کوي. دې ټیوبونو ته د مالفیګي ټیوبونه ویل کېږي، ځکه یو عالم چې مارسیلو مالفیګي نومیږي د لومړي ځل لپاره په دې حشراتو کې داسې ټیوبونه کشف کړل چې د هغې په واسطه باندې به حشراتو اطراح عمل سرته رسوي. د تنفس لپاره حشرات په کمه اندازه باندې ځینې حشرات برنشونه لري، د برنشونو نه استفاده کوي او د تنفس عمل سرته رسوي. خو اکثریت حشرات چې کوم دي د سپایریکل په نامه سره ځانګړي نلونو په واسطه باندې یا د هوایي نلونو چې تراکیان نومیږي د هغې په واسطه باندې څه شی کېږي، د تنفس عمل صورت نیسي، د محیط نه اکسیجن اخلي او مستقیما انساج او حجره ته رسوي. چې دا د تنفس عمل هم د دوی چې دی هغه د په واسطه باندې سر ته رسیږي. نو زه فکر کوم چې د دوی خصوصیات او ځانګړنې هم په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د ګراس هافر د حشراتو یوه بیلګه ملخ دی. ملخ چې ورته د ګراس هافر
کلمه هم استعمالیږي. ګراس هاپر یا ملخ دا د حشراتو له ډلې څخه دی. ملخان معمولا له دریو برخو نه جوړ شوی دی ملخ، چې یو یې سر دی. سر د ملخ چې دی په سر کې سترګې وجود لري. سترګې دوه مرکبې سترګې د ملخ په سر کې موجود دي چې په دواړو اطرافو کې وجود لري، او درې ساده سترګې ملخ په خپل سر کې لري. د مرکبو سترګې د څو وجهي دي، څو وجهي چې په یو وخت کې څو طرف ته متوجه کېدلی شي، او درې ساده سترګې دي چې هغه بیا څو وجهي نه دي، په یو وخت کې یوازې یو طرف ته متوجه کېدلی شي. په سر کې انتن یا ښکر هم وجود لري، او په سر کې خوله هم وجود لري چې معمولا د شنو ګیاو یا د شنو نباتاتو د پرې کولو لپاره جوړه ده، او همدا ډول سره نور اعضای هم په سر کې وجود لري. دویم د ملخ د بدن برخه هغه سینه ده. سینه هم د ملخ چې ده هغه له دریو برخو نه متشکله شوې ده یا له دریو برخو نه جوړه شوې ده، چې یوه برخه د سینې هغې ته پروتوراکس ویل کېږي، بله برخې ته یې میزوتوراکس ویل کېږي، بله برخه ته یې میتا توراکس ویل کېږي. د سینې مخکنی، د سینې منځنی او د سینې وروستنی برخه، یعنی د ملخ سینه له دریو برخو نه جوړه شوې ده، پروتوراکس، میزوتوراکس او میتاتوراکس په نامه سره یادېږي. او بله خبره د دې ګېډه ده، او بخیر په سینه کې دوه جوړې وزرې وجود لري چې د هغې په وسیله باندې ملخ الوتلی شي، او همدا ډول په سینه کې پښې هم وجود لري چې د پښو په وسیله باندې له یو ځای نه بل ځای ته خوځېدلی شي. همدا ډول د دوی ګېډه ده چې ګېډه هم د ملخ وروستنۍ برخه ده یا وروستنۍ برخه ده چې په دې کې جنسي غړي وجود لري، او د تکاثري غړو په نامه سره چې هم یادېږي هغه هم په دې کې وجود لري. نو د ملخ چې د حشراتو له ډلې څخه و، په لویه کې د حشراتو ځانګړتیاو باندې انشاءالله چې موږ تاسو پوه شو. درس په همدې ځای باندې بسنه کوي. تر بیا ښې چارې. سلامت اوسئ.